د پاکستاني عالمانو پلاوی وایي چې ډیر ژر به افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. سلام، وخت بخیر. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د پاکستان د عالمانو پلاوی د کابل تر سفر وروسته ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به د نجونو ښوونځي پرانیزي. د پاکستان جی نیوز پرون جمعه د زمري پر 9 د پاکستاني علماو د پلاوی په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته سفر ګټور و او دوی هیله لري چې طالبان به د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. د مفتي محمد تقي عثماني په مشرۍ دغه پلاوي د طالبانو په بلنه کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په ګډون یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره وکتل. دوی له افغان طالبانو سره د کتنې ترڅنګ د پاکستان د کورنۍ شخړو د هواري په موخه له پاکستانی طالبانو سره خبرې اترې کړې دي. جی نیوز دغه پلاوي د یو غړي مولانا طیب له خولې ویلي چې دوی له طالبانو سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د نجونو لپاره باید ښوونځي پرانیزي. دغه پاکستانی مولا ډاډ ورکړی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې طالبان هڅولي او طالبانو هم ورته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به د 6م ټولګي پورته د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.